بیا د الله رسول فرمایي رالم یو ځای زنانې دي هغه زنانې چې دي هغه بیا د بیا ډېره معافي استغفر الله نعوذ بالله نو هغه پر دا سینو باندې تړلې دي د جهنم په اور کې چغې وي نارې وي چغې نارې ما پوښتنه وکړه مال جبرائیل دا څوک دي دا څوک دي ویل یا رسول الله دا ستا د امت هغه زنانې دي ستا د امت هغه زنانې دي چې اولاد به لبل چا سو نسبت خپل خاوند ته کوي اجازه ما د خاوند سره تر پیدا دي اولاد به لبل چا سو بل ځای به بدکاری او بیلاری او بد عمل کړي بیا برا ولاړ شي خاوند ته وایي چې شي داستا بچي دي داستا بچي دي دا خبره کې مسلې نه زه د خپل بابا سره ډیر شرمېږم هغه کله کله زما بیان اوري خپل عادي سره شرمېږم په کار خدا د هر مسلمان سره و شرمې نه هغه څه په دې شرمېږم چې زه د اولاد یم نو زما لپاره مناسب نه چې زه داسې خبرې وکم کني نو بیا خو ماته هغه خبرې را معلومې دي چې ماته یو سړی یو څوک په خپل وایي چې دا زما دا خبره داسې نه ده دا زما د خاوند نه ده په خپل وایي او د الله رسول فرمایي الله اکبر داسې زمانه به راشي د حرامو کشنیان به ډېر سي د حرامو کشنیان به ډېر سي ښځه ده خاوند لري اولاد یې له چا سوی دی اولاد یې له بل چا سوی دی د الله رسول فرمایي د قیامت یوه علامه دا ده ښکاره مثال ورسي دې سینټر لره ورسي هلته چې څه یې پاللي دي څه یې غټان کړي دي هغه ځان ته خبره ده پالنګ غټول څو ثواب لري نه لري هغه ځان ته خبره ده بلکل لري ولې نه لري یاره د سپي خیال ساتل لا ثواب لري نو بیا د یو ماشوم هغه څه دغه څه قصور دی په دې خبره کې هغه قصور څه دی په دې کې مشته نه دی معلوم چې دا پلانې څوک دی دا پلانې څوک دی او ورس هسپتال را ورس موږ نه وینو په ټپان و باندې نه وینو سره خامخا هغه خبرې درته کو په زلیتونه به وایي چې داسې د معراج شپه ده او ته چې پلانې کار وکړې دونه ثوابونه دي څه ثوابونه دي تا د الله رب العزت یوه خبره منلې ده بله نه منې نو په دې کې د ثوابو څه ضرورت دی ادخلوا فی السلم کافه دا مالا د مکمل طور په اسلام کې داخليږي دا نه ده چې فضایل کوي به چې الله رب العزت موږ منع کړي هغه به ماته پر خپل طبیعت کوو دا کله کېدلی سي الله رسول فرمایي ما زنانې ولیدلې اولاد به دا به په اور کې راځړېدله د جهنم په اور کې مال دا څوک د جبرائیل ول دا هغه زنانه ده چې اولاد یې له بل چا سوی و نسبت یې خپل خاوند ته کړی و خاوند چې دا زما بچی د هغه څخه دی دا زه پټ خبرې نه کوم نه زه تا ته د پلاني او د پلاني زه خبره کوم دا پاک پښتانه نه دي چې داسې بریتونه تاو نیولي دا لمانځل په منډه را روانې الله زما سره کار تیر سو الله زما سره جمعه تیر سو دا خلک خبرې درته کوم بیا د الله رسول فرمایي رالم یو ځای یو سړی داسې چغې وایي داسې چغې وایي چې هغه لکه هغه پیریانانو چې نیولې حواس یې کار نه کوي ولاړ سي ګزار سي ولاړ سي ګزار سي بیا ما پوښتنه وکړه مال جبرائیل دا څوک دی ویل یا رسول الله دا ستا د امت سودخواره دي دا سړی چیغې وایي یا الله قیامت مه راولې یا الله قیامت مه راولې ولې قیامت په ورځ خو ډېر لوی حساب را روان دی مال دا څوک دی ویل دا ستا د امت سودخوره دی موږ په دې وطن کې ښکاره نه وینو رشوت خدا رقم عام سو دا رقم عام سو چې مولوی صاحب ته د 2 روپۍ نه ورکړې کستا مسله درته برابره کړي سود خدا سي عام سو داسې عام سو چې هغه لوی عجز صاحب دی هغه یو لمونځ بغیر د جومات نه کوي یو صدقې بغیر د تسبو نه کښېني دی هم په دا خبر دی چې زما کار ټوله سود روان دی بیا هم څه چم کوي ما ته په دې ښار کې نه ویني چې پلاني عجز څه د پلاني څه چک رانیوي د درو میاشتې چک وروره 10 لک روپۍ 6 لک روپۍ ول 15 لک جن رانیوي خپل 8 لک روپۍ واخه چک ما موږ نه دی لیدلې راسه په دې ښار کې زه تا ته مسلمانان درښایم هغه څه چم کوي هغه د دې ښار و عیسایانو ته و هندوانو ته و دغه نصاراو ته روپۍ ورکړي څو 2 لک روپۍ واخله ما ته 2 میاشتې بعد چش راکړه 2.5 لک روپۍ راکړه ما ته 6 میاشتې بعد 2.5 لک روپۍ راکړه ولې نو دا خو سود دی یا نو د کافر سره دا کافر دی د کافر سره سود نشته مولا شفاعي تنوي صاحب رحمه الله فرمایي نو که دا خبرې چې سود خالی پر مسلمانی نو بیا بدکاریم شروع کوي چې د کافرانو سره بدکاریم شروع کوي غلاویم شروع کوي چې دا کافران دي ګوره ته مسلمان یې دی کافر دی
ته د چا چمونه کوي د دې کافر چمونه کوي او بیا دې دا د ځانه جوړه کړې ده چې یا دا کافران زه په دې ښار کې در ښه یم هندوان درته اریان دي هندوان وایي دغه اسلام ګر زموږ نه غواړي کوم اسلام چې ته یادوئ اسلام دی که زه کوم شراب دی حرام دی که ته که یې پروا نه لري که زه کوم سود دی حرام دی که ته که یې پروا نه لري اول هلته یو ځای ولاړم شرابیانو زامن خو ډېر دي نو رش لګېدلی دی حالانکې د دې خپل لیسنس دی د دې خپل پرمټ دا به چا ترکی دا عیسایانو څوک دا غیر مسلم چې کوم مطلب څوک وسیږي هغو دپاره راسه یو خو په ژرې خریلی راسي لا ټیک صوفیان در ښه یم په خړو خړو لفافو کې ته خالي ورته ودرېږه د درواغو حکومت دی د درواغو باچیې ده د درواغو قانون دی هلته هغه میلاو که دلته دا میلاو که چې زړه دې غواړي هغه کوه زړه دې غواړي هغه کوه الله رسول فرمایي ما ولیدی یو سړي نارې ویلې یا الله قیامت مه راوله یا الله قیامت مه راوله ما ویلې دا څوک دی جبرایل ولې رسول الله دا ستا د امت سودخواره دي دا به سود خوري دا به خلکو ته سود ورکوي او د الله او د رسول اعلان دی اعلان الله اعلان کړی چې زما د سودخور سره اعلان جنگ دی ما ورته به سره ګورو لکه یو دشمن او بل دشمن ته وایي ما ورته به سره ګورو دلته الله فرمایي ما ورته به سره ګورو الله فرمایي ما ورته به سره ګورو او بیا د الله رسول فرمایي بیا مې ولیدل چې ومې لیدل یو ډېر ښایسته شکل دی راته ولاړ دی لاسونه داسې خلاص نیولي دي لکه زما سره چې ملاقات کول غواړي نو ما ته جبرائیل امین علیه السلام ما ورنږدې کېږه ما دا څوک دی ول دا دنیا د دنیا په ښایسته شکل کې و تا ته ودرېدله که تا لفټ ورکړی وای که ته ورته درېدلی وای تا لاس سر میلاو کړی وای نو ستا امت به ټول الله تباه کړی هغه به ګرد د دنیا زامن وای علما فرمایي دنیا دا دوه واره پر خوله ونښتله یو چې عیسی علیه السلام الله پیدا کوي دنیا پوړې مخ پر خوله ونښته چې او اوس به موږ څوک څه کوي ګر سره موږ ته به ګوري نه یو چې محمد رسول الله پیدا کوي وایي دا دنیا ابو نعیم اصفهاني فرمایي دا دنیا پوړې مخ پر خوله باندې ونښتله چې اوس به ما ته ګر څوک لاس نه راچي اوس به ما ته څوک لاس نه راچي د الله رسول فرمایي ما چې لاس نیولی و ما ته جبرائیل علیه السلام نه وایي ما لیفټ نه کوي وار چې تېر سم که ته ورته درېدلی وای تا ملاقات ورسره کړی وای غږ و خبرې دې ورسره کړې وای ستا امت به الله رب العزت تباه کړی وای دا دنیا وه بیا پر مخ رالم یو څوک ناست را نارې کې ای محمده جبرائیل امین علیه السلام ته مه ورته درېږه دا شیطان دی دا ابلیس دی مه ورته درېږه زه جن را روان سولم زه جن را تېر سولم زه ورته ونه درېدم خو خیر